پیل هم د مهمو خبرونو په سرټکو کوو. هند لخوا پر ننګرهار او پکتیکا د پاکستان پوځي رژیم د بریدونو غندنه. د 2026 کال تر وروستیو پورې د ټاپي پروژې د چارو بشپړېدل. سپین بولدک کې پاکستان ته د سپینو زرو د قاچاق مخنیوی. او د ایران او امریکا ترمنځ د دریم پړاو خبرو پیل. د واک ټلویزیون درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن دوشنبه د کب 4مه، اوس هم بشپړ خبرونه. د هند د بهرنیو چارو وزارت پر ننګرهار او پکتیکا د پاکستان پوځي رژیم بریدونه غندلي او د افغانستان له حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ملاتړ اعلان کړی دی. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند رندهیر جایسوال ویلي چې د پاکستان پوځي رژیم په دا ډول بریدونو سره د کورنیو ناکامیو د پټولو هڅه کوي. دغه راز تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا پخواني استازي زلمي خلیلزاد هم دا ډول بریدونه په کلکه غندلي او له اسلام آباد یې غوښتي چې خپله تګلاره بدله کړي. په انقره کې د افغانستان سفیر ثنی الله فرهمن د ګلجک ګوند له مشر احمد داود اوغلو سره کتلي دي. په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان او ترکیې ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او کلتوري اړیکو د لا پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا یې ټینګار کړی دی. د ترکمنستان مخکني ولسمشر قربان قلی بوردی محمدوف ویلي چې د ټاپي د ګازو پایپ لاین پروژې لومړنۍ چارې به د 2026 کال تر پایه په هرات ولایت کې بشپړې شي. نوموړي له یوې عربي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې دا پروژه باید د افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د اوږدې مودې راهیسې روانې شخړې له منځه یوسي. د لغمان د قرغیو ولسوالۍ د چینار کشمنډ سیمه کې د 270,000 امریکایي ډالرو په لګښت یو روغتیایي مرکز ته نوې ودانۍ جوړه شوه. د مسؤلینو په خبره دغه روغتیایي مرکز به د مور او ماشوم په برخه کې 24 ساعته خدمتونه وړاندې کوي. د یادې ولسوالۍ یوه اوسیدونکي ویلي چې له دې وړاندې له سختو روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان وو او د دغه روغتیایي مرکز له جوړېدو سره به یې روغتیایي ستونزې هوارې شي. د هلمند ولایت د فرعي ګمرکاتو ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په مرکز لښکرګاه ښار کې څه باندې 49 ټنه قاچاقي درمل راټول او له منځه وړل شوي دي. د یاد ریاست رئیس محمد قاسم حقمل ویلي چې یاد درمل له پاکستان څخه په ناقانونه ډول هیواد ته راوړل شوي وو چې د ګمرکاتو د مسؤلینو له لوري نیول شوي او وروسته د مرکز لښکرګاه د ریګ په سیمه کې له منځه یوړل شول. نوموړي له سوداګرو غوښتنه کړې چې هیواد ته د ناقانونه بې کیفیته او قاچاقي توکو له واردولو څخه ډډه وکړي. پاکستان ته د کابو 250,000 سپینو زرو د قاچاق مخه نیول شوې ده. د 215 البدر قلو اردو ویاند نظیر شکیب رسنیو ته ویلي چې د دغې قلو اردو ځواکونو تېره شپه د ګزمې پر مهال دغه سپین زر او 290 ګران بیه ساعتونه د سپین بولدک ولسوالۍ د مازل په سیمه کې نیولي دي. د هغه په وینا د دغه قاچاق په تور یې 6 تنه هم نیولي چې غوښتل یې سپین زر او ساعتونه پاکستان ته ولېږدوي. د سرحدي پولیسو لوی رئیس حزب الله افغان وایي دوی د ولس خادمان دي او هر مسافر، کډوال، سوداګر او موټر چلوونکی باید ترې د عدالت، درناوي او رښتینولۍ بیلګه وویني. هغه ټینګار کوي چې ښه اخلاق د سرحدي پولیسو رښتینی عزت دی او ټولو منصوبینو ته یې لارښوونه کړې چې په خپل مسؤلیت ساحو کې ولس ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق راپور ورکړی چې د اروپایي ټولنې د بشردوستانه مرستو په ملاتړ یې د رواني ټولنیزو خدماتو وړاندې کوونکو ته له ځان وژنې د مخنیوي په برخه کې 15 ورځنی روزنیز پروګرام جوړ کړی و. یاد سازمان ویلي چې دا پروګرام د کارکوونکو د مهارتونو د پیاوړتیا په موخه پلان شوی و څو وکړای شي په خپلو سیمو کې له ځان وژنې د مخنیوي روزنې وړاندې کړي.
د احصایه معلوماتو ملي اداره وایي د اسلامي امارت د رهبر د حکم پر بنسټ د تذکرو د تایید فیس معاف شو. له دې وروسته به د تایید خدمتونه وړیا ترسره کیږي او مراجعین به د دې خدمت لپاره فیس نه ورکوي. دغه اداره وایي هغه تېروتنې چې د کارکوونکو له لوري په تذکرو کې په تېروتنې سره ثبت شوې وي د اړونده مسؤلانو له تایید وروسته به له فیس پرته اصلاح شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې دا مهال په هیواد کې څه باندې 10,000 بې سرپرسته ماشومان د یاد وزارت تر چتر لاندې په روزنتونونو کې ساتل کیږي او د زده کړو ترڅنګ ورته د ژوند ټولې اسانتیاوې برابرې شوي دي. د یاد وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي ویلي چې د اسلامي امارت له راتګ وروسته د بې سرپرسته ګاونډیو هیوادونو څخه د راستانه شویو او له کوره د ورکو شویو ماشومانو اړوند تر 50,000 زیاتې قضیې ثبت او ورته رسیدنه شوې ده. ابراهیمي زیاته کړې چې ټولې اړونده ادارې د بې سرپرسته ماشومانو قضیو ته جدي پاملرنه کوي ترڅو یاد ماشومان د هیواد له هرې سیمې راټول روزنتونونو ته ولېږدول شي او له نامعلوم برخلیک څخه وژغورل شي. په تیره یوه میاشت کې د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 726,000 ټنه انتقالات ترسره شوي دي. ټولګټو چارو وزارت ویلي چې تیره میاشت د حیرتان، ناقیني او تورغونډۍ اوسپنې پټلیو له لارې 726,580 میټریک ټنه توکي لیږدول شوي دي چې په یادو توکو کې 2,353 ټنه توکي صادر شوي دي. له هیواده بهر دا چې د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو راتلونکی پړاو به د راتلونکي پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې ترسره شي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر الابو سعیدي ویلي چې دواړه لوري وروستۍ هوکړې ته د رسیدو لپاره رغنده او مثبتې هڅې کوي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي هم ویلي چې ښایي د پنجشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ځانګړي استازي سټیو ویټکوف سره وګوري. د هغه په وینا د تهران او واشنګټن ترمنځ شته اختلافات یوازې د ډیپلوماسۍ له لارې حل کېدای شي. ایران له روسیې سره د شاوخوا 590 میلیونه ډالرو په ارزښت د وسلو د پیر هوکړه کړې ده. فاینانشل ټایمز راپور ورکړی چې دغه هوکړه چې تیر زیږدیز کال په مسکو کې لاسلیک شوې ټاکل شوې روسیه په راتلونکو 3 کلونو کې ایران ته د توغندیو د ویشتلو 500 پرمختللي لانچرونه او 2500 د 9M316 ډوله توغندي وسپاري. ویل کېږي چې دا وسلې به له 2024 څخه تر 2029 کلونو پورې په 3 پړاوونو کې ایران ته ولېږدول شي. د راپورونو له مخې ناپېژانده وسلوالو تېره شپه د بلوچستان په بارکهان ولسوالۍ کې د پولیسو پر یوه مرکز او یوه ودانیز شرکت برید کړی او 4 کارګر یې تښتولي دي. پاکستاني رسنیو زیاته کړي چې په جلا پیښه کې 6 نور کارګر هم تښتول شوي دي. په راپور کې راغلي چې وسلوالو د بلوچستان په بارکهان او خزدار ولسوالیو کې د پولیسو پر مرکز او ودانیز شرکت بریدونه کړي او له 2 سیمو څخه شاوخوا 10 د ودانیز شرکت کارګر تښتولي دي. د معلوماتو له مخې تښتول شوي کسان د موساخیل او سیند اوسیدونکي دي، خو تر اوسه امنیتي ادارو او کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. هند له برازیل سره د کانونو او مدني توکو په برخه کې د همکاریو د پراختیا په موخه هوکړه لیک لاسلیک کړ. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې هند هڅه کوي د فولادو په برخه کې خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي او د تولید ظرفیت لوړ کړي. دغه هوکړه لیک د هند د لومړي وزیر ناریندرا مودي او د برازیل د ولسمشر لویز ایناسیو لولا دا سولیوا ترمنځ په نوې ډیلي کې لاسلیک شو. نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې ډونالډ ټرمپ خپلو سلاکارانو ته ویلي که مذاکرات یا لومړنی هدفي برید ایران د امریکا غوښتنو منلو ته اړ نه کړي نو په راتلونکو میاشتو کې به د ایران د مشرانو له واکه د لرې کولو په موخه پر دغه هیواد خورا لوی برید په پام کې ونیسي. دا په داسې حال کې دی چې امریکا او ایران به د پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې 3م پړاو اټومي مذاکرات پیل کړي او داسې ښکاري چې دا به پر ایران د پوځي اقدام د مخنیوي لپاره د مذاکراتو وروستی پړاو وي. خو نیویارک ټایمز په خپاره کړي راپور کې د امریکایي چارواکو له قبله ویلي چې ټرمپ د مذاکراتو د ناکامۍ په صورت کې د ایران پر وړاندې د اقداماتو پر انتخابونو خبر کوي.
او وروستی خبر مو هم دا چې د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د افغان او سریلانکایي کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د راتلونکي مارچ میاشتې لوبلړۍ د افغانستان په کوربتوب په متحده عربي اماراتو کې کیږي. دغه لوبې د مارچ په 13مه پیل او د همدې میاشتې په 25مه پای ته رسیږي چې پکې 23 ورځې او 3 ورځنۍ لوبې شاملې دي. افغان لوبډلې د دې لوبلړۍ لپاره په خوست کې د چمتووالي کمپ پیل کړی دی. له ملتیا او لیدلو مو مننه. وروستي او مهم خبرونه مو همدومره وو.